نو زما د خدای په ذات باندې قسم مې راته وخوړو دا د دې خبرې دلیل دی چې دا خبره به انشاءالله زما بې ځایه نه وي چې دا یو مختصر صورت په ستا ټوله زندگی بدلی. دا مختصر صورت په ستا د دنیا او د آخرت د کامیابۍ لویه ذریعه جوړي. د قرآن شریف په هغې صورتونو کې یو صورت دا دی. اول ته د دې صورت لږ فضیلت بیانو چې د دې د الله په جناب کې څومره لوی مقام دی. بیا راته مختصر شان معنا بیانوم او بیا راته مقصد بیانوم. زما عزتمند ورونو دا د قرآن شریف په 13مه سپاره کې دا صورت دی، مکی صورت دی، مکه مکرمه کې نازل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سجانه یو ځل صحابو ته وی په تاسو کې داسې څوک شته چې د قرآن شریف د 1000 آیاتونو د ویلو ثواب حاصل کړي، چې په یو وخت د 1000 آیاتونو د ویلو ثواب حاصل کړي. لکه زه د یو آیت خبره نه کوم، د یو ټکی خبره کوم چې د قرآن شریف یو ټکی چوي یو حرف، نو رسول الله مبارک وی 10 نیکۍ به الله ورکوي. 2 حرف دي وي نو 20 نیکۍ، 3 حرف دي وي نو 30 نیکۍ. نو بیا رسول الله مبارک یو مثال وی چې الف لام میم دا زه ویم چې یو حرف نه دی بلکې دا 3 حرف دي. نو چا چې یو ځل وي چې الف لام میم د په عملنامه کې به الله د دې 3 حروفو د برکته 30 نیکۍ ولیکي. اوس ته اصل سوچ کوه چې د 1000 آیاتونو برابر ثواب ستا په عملنامه کې لیکل کېږي. دا ډېر لوی شان لري. صحابه یا رسول الله دا په ډېره ګرانه ده په یو ځل چې د 1000 آیاتونو د ویلو ثواب زه په عملنامه کې په یو ځل. رسول الله مبارک ورته دا ډېر آسان دی. وی څنګه؟ وایي چا چې یو ځل صورت تکاثر الهاکم التکاثر صورت دا غون صورت یو ځل وي، د دې یو ځل د برکته به الله رب العالمین د ته په عملنامه کې د 1000 آیاتونو عمره ثواب الله ولیکي. دا صورت تکاثر الهاکم التکاثر دا یو صورت. دویم فضیلت واره رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به د صحابو تربیت کو. نو یو ځل یې ورته وي تاسې ټول کینې، وایي زه تاسو ته یو صورت ویم. نو دا صورت تکاثر یې ورته ووایي، خو دا چې کله ویم نو دې سره تاسو لږ وجاړئ، زړه کې غم راولئ او یر راولئ. نو رسول الله مبارک هغه صورت ووایي. نو بعضې صحابو خو د سترګو نه اوښکې لاړې، خو د بعضې صحابو د سترګو نه اوښکې لا نړۍ داسې پاتې شو. نو نبي علیه السلام ورته دوباره ووایي، بیا ویم او بیا وجاړئ. او یو صحابي وایي ما نه صحابي نوم هېر شو چې ما رسول الله مبارک ته وکتل او دا صورت یې ووایي نو دومره یې وجاړل چې هغه سلګۍ یې مه ولیدې، داسې وجاړل. نو دې سره بیا د صحابو زړه نرم شو او ټول وجاړل. نو رسول الله مبارک ورته وایي ابوال صاحب دا وره، وایي دا تاسو ته ما وایي چې ولې وجاړئ، د دې یو خبره وورئ، د دې یو مقصد وورئ چې دا صورت چا واورېد او په اصل مقصد یې واورېد. چونکې زه تا ته اصل مقصد کوم بیانوم. او د ده په سترګو نه اوښکې لاړې یې زړه کې یره راله. نو ستا خو د سترګو نه اوښکې لاړې یا دې په زړه کې یره راله، خو رسول الله مبارک وایي دقه یره او دقه اوښکو د برکته به الله ستا ټول ګناهونه مغفرت به دې الله. نو زما عزتمند ورونو لوی شان او لوی مقام لري او لوی مرتبه لري. نو لږې تاسو هم نن دا معنی او مقصد یې وورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الله معنی یې راته اول ویم الهاکم التکاثر، غافله کړی، الهامن غافله کړی، التکاثر ډېروالي. مقصد بیا وروسته بیانوم بیا فکر. غافله کړی تاسو ډېروالي حتی زرتم المقابر، ته دې چې تاسو زیارت کو او ورسېدې مقبرو ته. دې ظاهره معنی ده. کله نه الله وایي ګورې نه داسې نه ده. سوف تعلمون، تاسو ته به ډېره زر پته ولګي. ثم کله نه ګورې داسې نه ده. سوف تعلمون، تاسو ته به ډېر زر پته ولګي. سوف تعلمون ثم کله لو تعلمون علم اليقین. کاش الله وی چې تاسو ته علم وي د علم الیقین. معنا ظاهره وره بیا به وروسته
کلا لو تعلمون علم لترون الجحیم قسم دی کو تاسو لید جهنم وبوینه جهنم ثم لترونها عین الیقین بیا به قسم دی تاسو وینه په دې خپل سترګو باندې عین الیقین سره به وینه ثم لتسالون بیا به خامخا زه تپوس کوم یوم اذن د دقیق قیامت په ورځ باندې عن النعیم د نعمتونو بارکې ته ظاهره معنا وه اوس یې لږ مقصد وورئ الله وی الهاکم غافله کړی غافله یې تاسو د څه نه اوس یې مقصد وره غافله یې تاسو د الله نه غافله یې تاسو د رسول الله نه غافله یې تاسو د قرآن نه غافله یې تاسو د مانځه نه غافله یې تاسو د روژې نه غافله یې تاسو د زکات نه غافله یې تاسو د حج نه غافله یې تاسو د ګاونډي د حقوقو نه غافله یې تاسو د نورو نیکو اعمالو نه دا څه شي موږ په غفلت کې اچولي یو التکاثر حرص د مال حرص د مال تاسو نن دومره غافله کړی یې چې د الله نه د الله د رسول نه د قرآن نه د جایز نه د ناجایز نه د حلالو نه د حرامو نه التکاثر تکاثر معنا ظاهره معنا ډیروالی یعنی د څه ډیروالی دی که عموم دی مال دا مال مې ولې ډیر نه شو دا جایداد مې ولې ډیر نه شو دا بینک بیلنس مې ولې ډیر نه شو دا موټر مې ولې ډیر نه شو دا بنګلې مې ولې ډیر نه شوې دی غافله کړی یې چې هلکه دا زه څه کوم په جایزه ګټم او که په ناجایزه نه بس لکه د بېمهاره څاروي روان یې الله وایي الهاکم التکاثر مقصد دغه دی غافله کړی یې تاسو د ډېر مال و د ډېروالي نه او داسې غافله کړی یې و ابوالحجي صاحب زه او تاسو هر څوک چې حتی زرتم المقابر لګیا یې په دې کې بس چې ډېروم به ولې نه تر دې پورې چې وبرسېږي مقبرې ته یو ځل به مقبرې ته ورسېږي مرګ به راشي مرګ به راځي هر چا دا خو د ټول ستا په ایمان وي او که نه وي مرګ به وي یو ځل الله وی لګیا اوسه په دې ډېروالي کې لګیا اوسه او غافله کړې ته دې ته ګورې نه چې ما ته الله څه وایي ما ته رسول الله څه وایي ما ته زما دین اسلام څه وایي ما ته زما قرآن څه وایي ما ته زما فقه څه وایي ما ته زما علما څه وایي نه 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 بس مال به ډېروم په هره طریقه اولاد به ډېروم په هره طریقه جایداد به ډېروم په هره طریقه د خلکو نه به مال نیسم په هره طریقه بندې به زیاتوم پلاټونه به زیاتوم په هره طریقه الله وی کوه وکړه مرګ به راشي خو د دې مرګ نه پس کله داسې مه کوه الله وی مه کوه مه کوه مه کوه الله وی د دې مقصد دا دی کله یا کله اعلان واوره دا ته په کوم اړخ روان یې سوف تعلمون الله وی ډېر زر به خبر شي دې معنې ته ګورې لږ ورک کېدی دې معنې ته لږ ورک کېدی دې مقصد ته لږ ورک کېدی سوف تعلمون ډېر زر به خبر شي بیا الله وی ثم کله نه نه ګورې داسې نه ده مه کوه الله وی داسې مه غفلت کې پروزه داسې نه ده ګورې سوف تعلمون ډېر زر به ته پیشي ډېر زر به ته پیشي د دې دو ځله سوف تعلمون څه مقصد دی یو مقصد کې علما دا بیانوي تفسیر علما چې سوف تعلمون ګورې پی باشي ته ډېر زر به پیشي یا الله وی پی باشي ګورې لکه زه تاسو ته یو خبر هلکه خبر باشي ګورې بیا راته هم ګورې خبر باشي الله دا قصاد وي او بعضې زموږ علما وي د دې لومبیک نه چې الله وی نه 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 ګورې داسې مه کوه الله وی سوف تعلمون ته به ډېر زر خبر شي حتی زرتم المقابر قبرونو ته رسئ که نه د دې قبرونو نه مخکې یو د 3-4 مرحلې به په موږ راځي نو سوف تعلمون دې لومبي کې الله وی ته به ډېر زر خبر شي چې کله زما پرشتې راشي او ستا نه سه وباسي بیا به دې د حقیقت سترګې الله وی کوي اوس حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې دا صورت په تلاوت کو وی دې وخت کې زموږ د ټولو سترګې ړندې دي بندې دي خو دا سترګې
دنیا د دوکې ده دا خو په ظاهره باندې کولو دي خو دا بندي دي کله چې سوف تعلمون د الله دا رومبې ویلې دي چې دقې وخت کې زمونږ او ستاسو د حقیقت سترګې به کولو شي نو د حقیقت سترګې به څنګه کولو وي الله وی ډېر زر به پیښې چې زما فرشتې تاله راشي او تاله زن کدن کې سو باز د دې لومبي نه زن کدن او قبر مراد دی چې ته به ډېر ته خو لږ یو څه نه ده چې څه کې هغه وکړه مه جایز ته ګورو مه ناجایز ته ګورو نه شریعت ته ګورو نه دین ته ګورو نه قرآن ته ګورو نه حدیث ته ګورو نه الله ته ګورو نه اسلام ته ګوره خو چې زما فرشتي کله راشي او تا نه سو باسي او د زنکدن دا وخت بیا برته پته ولګي حقیقت دا دی زنکدن ډېر زیات سخت دی اوهو دا خو ځان له موضوع ده ځان له یو ټاپک دی خو زه راته مختصر ویم او دې دپاره راته یم چې موږ او تاسو ګورئ د دې غفلت نه ووځو موږ او تاسو دا غفلت پرېږدو ګورئ الله موږ ته په یو عجیبه انداز د یو ګیلې په انداز د یو زجر په انداز دا ټولې خبرې کړې دي چې ګورئ پته به راته ولګي چې زما فرشتي کله تاسو له راشي او زنکدن کې نه سو باسي سا به څنګه وځي لومبي چې کومه فرشتي راځي به څنګه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مختصر راته خبره کوم چې یو ځل حضرت ابراهیم علیه السلام الله ته وی وی تاسو خو یا الله د دې خلکو حکم ستا وي سوځي نیکعمل انسان له څنګه دا فرشتې راځي او بدعمله څنګه راځي زه راته د هغې بدعمله خبره کوم ابراهیم علیه السلام ته الله وی ښیم راته اول یې ته نیکعمله وخو ډېر زیات خوشحاله شو او بیا چې ورته کله د بدعمله سړي سا وکړل چې دا کم نن الله مونږ نه ګیله کړې ده دقې والا غفلت والا نو یې د ده نه سا څنګه وباسي نو په یو هیبتناک شکل باندې دا فرشته راشي غټ غټ نوکونه او دقه شان دا ټک تون ابراهیم علیه السلام چې کله هغه فرشته ولیده چې کوم نه د بدعمله نه څه وباسي نو رسول الله مبارک وی بېهوشه راپرېوته کله هوش کې راغی خلکو ورته یې ولي وی زه نورې خبرې نه کوم اسدجانه وره زه نورې خبرې وی نه کوم چې څنګه وه څنګه وه که نه وی که یو کافر نه یو غفلتدار سړي ده صرف دا فرشته چې په کم بد شکل راله دا وله راله که نه نو د جهنم عذاب ولاړو پکار نه دی بس دا هم وله کافي ده داسې په بد شکل راشي او بیا زنکدن چې کله تا نه سو باسي الله اکبر الله دې موږ تاسو اسانه کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل کعب یو ډېر لوی عالم او داسې عالم چې د دین اسلام د رسول الله د دین هم عالم او د دین مخکې د یهودو هم لوی عالم خو بیا وروسته مسلمان شو یو ځل یې کعب ته وي یره د بدعمله سړي نه چې دا روح وباسي دا په کومه طریقه وباسي تاسو د الله په ذات یقین وکئ کعب ابن اخبار ورته وی زه به تا ته څنګه مثالیات کوم خو ما د علیه السلام نه اورېدلو چې د بدعمله سړي نه کله دا روح راوباسي دا د ده په دې بدن کې وي نو یو ازغیداره اونه چې راوالي او د دې بدعمله سړي په دې بدن کې خوره کړي او هر رګ ته دا ازغي ورسیږي او په دې رګونو کې د ازغي دننه لاړ شي او بیا کله دا فرشتي د ده نه دا روح راوباسي نو تاسې ترې راوباسي لکه د انسان د بدن نه چې دا ازغیداره اونه راوباسي او د ازغو سره دا ټول رګونو پلی او دا غوښې راوځي دقه شانتې روح وباسي الله دې مساتي الله دې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه یو ځل تپوس شو کله سوف تعلمون پته به راته ولګي دقې زنکدن وکې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول دی د خدای په ذات مې د قسمي وی د انسان نه چې دا سو باسي که نه د انسان نه چې دا سو باسي نو که یو مضبوط پهلوان سړی راوالي او تا زر ځله 1000 لفظ راغلی دی دا تا په توره باندې ووایي که نه نو دومره درد نه دی څومره چې زنکدن کې د بدعمله سړي د سو باسي او دا درد دا د حضرت علی قول او شداد ابن اوس رضی الله تعالی عنہ وی چې کله د انسان ټول د نبي علیه السلام نه دا خبرې اورېدلې دي نو ځکه یې وایي
وی چې کله د دې په دمل او د دې غافل سړي نه دا سار وباسي که نه نو دا داسې سختوالې وي لکه جمدي انسان چې ارې ته مخامخ کې او د ده دا ټول وجود اره کي دا ارې والا زخمونه اسان دي خو دا د زنکدن دا روح ایستل دا ډېر ګران عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه فاتح مصر چې د مصر فاتح ته فاتح او ډیر عظیم صحابي دی دا مرګرو ته به وي وی کاس چې ماته یو عقلمن انسان ملو شي یو عقلمن انسان ماته ملو شي او ماته دا بیا ووی چې یاره د مرګ دا سخته څنګه ده کاش چې دا زما په زندګۍ کې وي تاسو د الله په ذات یقینو کې روایاتو کې راځي وی چې کله د عمر ابن عاص فاتح مصر و ډېر لوی صحابي دی چې کله وفات شو نو چافو کې ولیده ځکه دا قسمه خبرې سړیو کې نه د ده په زړه کې پرتې وی تا وی چې یو عقلمن سړي ما ته ده ووایي چې یاره دا ستا په څنګ نو ستا نه خو عقلمن سړی بل نشته ته موږ ته ووایه نو عمر ابن عاص ورته وی د انسان نه دا سا چې کله وباسي که نه دا دومره سختي وي لکه ځمکه او د اسمان ترمنځ دې ترمنځ شي او د لاندې نه د ځمکه لاړ شي او د پاس نه د اسمان او دې منځ کې اونغلي او راکاږي داسې دي داسې وباسي الله اکبر دا حضرت موسی علیہ السلام چې کله وفات کېده نو خیر دا واقعه خو سزې پورې بخاري کې ده او بیا وروسته زه درته د تفسیر مدارک نه بیانو بخاري شریف کې خو داسې د خیر تاسو به اورېدلي مې د علماو نه چې دله فرشتې د مرګ فرشته راغله چې د مرګ فرشته ولې راغله بخاري شریف کې حدیث دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د مرګ فرشتې ورته وي چې راغلې موتا نه سا وباسه موسی علیه السلام خو جلالي شان والو بس لاس یې اوچت کړ او فرشتې په دې مخ وواله رسول الله مبارک وی د موسی علیه السلام هغه سوک او څپېړه دومره مضبوط وه چې د فرشتې نه یې سترګه وویستل اهو مضبوط سوک و که نه فوکزه موسی څه شو فاروق نه راغلی فقضا علیه یو بني اسرائیل قبطي یې والیو په یو سوک باندې ساتې سا ویستې وه نو هغه فرشته الله له لاړو وي خدای داسې چالېږم چې مرګ نه خوښوي وی ولې نه خوښوي خو ته ورشه ورته ووایه چې زه الله رالیږلی د الله د طرف د دا حکم دی چې دوه قسمه آپشن دی یو آپشن دا دی خو ته دا غواړې چې زه د دنیا کې باقي ژوند تیر کړم نو تیر کا او څومره تیر کړم نو داسې چل وکړه دا رسول الله مبارک وي چې د یو غویي په شا باندې لاس کېده او د هغې غویي د شا باندې چې کومه شا ده او ستا د لاس د لاندې کم ویښته رالل دقه ویښته د هر ویښته په بدله کې به یو کال عمر ده نو موسی علیه السلام له هغه راله نو ورته یې وي ښه وي هر بدله کې وي بیا به څه وي بیا به مرګ وي وي چې بیا مرګ وي نو زه فیصله او کار دې کوه اوس یې واله دې ځای پورې په بخاري شریف کې دا واقعه ده دې نه پس دا واقعه بیا زموږ د دین یو تفسیر دی تفسیر مدارک ورته وي وی د ده چې وخت پوره شوی وي الله رب العالمین دې ناستې داسې و چې لږ ځای کې یو باغیچه ولیده مزېداره یو مزیداره باغیچه ولیده نو یو دوه کسان وله راغلل ولې وي ډېره ښایسته باغیچه ده وی بوزلي ورته نه وی بومې ځای که نه نو هغې باغیچې ته یې بوتل چې هغه باغیچې ته یې بوت هغه باغیچې ته چې وردن نه شو یو ډېر ښایسته مزیدار قبر و وی یاره دا څه شوي دا قبر دی وی لږ پکې سملم نه وی سمله پکې که نه نو موسی علیه السلام په هغې قبر کې سملاسته نو فرشتې ګلونه راغشتي دي ګلونه او هغې ورته دې پوزې ته نږدې کړل او په هغې پوزه نږدې کولو کې ته سا واغېسته او موسی علیه السلام وفات شو چې کله موسی علیه السلام وفات شو دا روایتو کې راځي تفسیري روایتو کې نو الله ځان ته مخامخ کړ وهګل صاحب وی کیف وجدتموه الموت وی موسی علیه السلام مرګ دې څنګه وموند الله اکبر قسم بالله دا الفاظ دي د روایاتو موسی علیه السلام الله ته وی مرګ مې داسې ومونده داسې دا زنکدن مې داسې ومونده لکه موږ او تاسو دا څاروي راولو د څاروي حلال کو نو بیا ته څرمن وباسو
خو ما ځنکدن داسې څه ولیده لکه د چیلې نه چې په ژوندونې باندې سر ولوباسي داسې مې ولید دا موسی علیه السلام دی موسی علیه السلام موسی علیه السلام خو ډېر بې شان دی بېشک دې کې شک نشته دا صحابه هم ډېر بې شان دی دا هر څه به یو سایډ ته کو او راوابلو بخاري شریفو چې دا حدیث معتبر کتاب دی بخاري شریف پر راوالو او رسول الله د وفات باندې چې کم باب بو امام بخاري مقرر کړی دی هغه باب راواله او د عایشې بیبي دا حدیث پکې راواله چې کله ځکه عایشه بیبي په کور کې رسول الله مبارک وفات شوی دی د نبی علیه السلام سر مبارک د عایشې بیبي په دې زنګون پروتو عایشه بیبي وی هغه منظر زما د سترګو نه نن نه دی وتی بخاري شریف حدیث دی چې رسول الله مبارک کله ځنکدن شروع شو نو یو تال او یو پیاله وه او هغه پیالې کې اوبه وې نو داسې به کړې دا لاس به یې راواغېشته هغه پیالې کې به یې کېښوده او په دې مخ باندې به یې داسې راواغېشته او څه به یې الفاظ واورې دا د بخاري مبارک الفاظ دي چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الا ان للموت سکرات عایشه بیبي وی قسم رسول الله مبارک هغه منظر زما د سترګو نه نوځي چې وی الله ان للموت سکرات د مرګ دپاره ډېرې سختي د ځنکدن ډېره سخته ده قسم د الله په ذات رسول الله بخاري شریف حدیث کې بل الفاظ بل روایت کې ترمذی شریف کې داسې دي چې الله ان للغمرات الموت سکرات داسې الفاظ دي وی د ځنکدن دپاره ډېرې سختې دي یا الله د ځنکدن دپاره ډېر دا د رسول الله مبارک الفاظ الله وی کیف سوف تعلمون تاسو ته به ډېر زر پته ولګي غافل اوسه شابه غفلت کې پروزه کوه چې څه کې کوه دا د ځنکدن دا سخته دا را روانه ده او سخته څنګه ده الله اکبر دا واقعه به تاسو ډېره ولیدلې خو خیر د عبرت دپاره یې ته بیا وې حضرت عیسی علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام ځنکدن سخته څومره ده بس دقه ځان ته لږ رامخکې کوه بیا غفلت کې پروزه عیسی علیه السلام په قرآن شریف کې دا بیان دی چې د هغه دا معجزه و چې مړي به یې ژوندي کول نو دا یهود او دا بني اسرائیل دا خو ډېر ظالم قوم دوی به قسم قسم اعتراضونه کول نو یو ځل حضرت عیسی علیه السلام له راغی وی بېشکه ته مړي ژوندي کې خو دا مړي هغه ژوندي کې چې کم نوي مړه دي 2 میاشتو والا 6 میاشتو والا 8 میاشتو والا کال والا نو یې څه چلو کوم وایي چېرته زوړ مړی چې د هغه هډوکې ختم شوي وي هر ژوندی که هغه ته یې ډېره ښه ده وي کوم ځای زوړ مړی دی چا ورته وي دقلته یو مړی دی او هغه په زرګونو کاله دغه دی ولې هغه د نوح علیه السلام زوی سام دی سام ځکه د هغه 4,000 کاله شوي دا را ژوندی که نه موږ ته پته ولګي هغه وی راځئ حضرت عیسی علیه السلام الله ته خپله مراقبه خپل لمونځ وکړو او بیا خبر تو دی خدای پاکه دا خو زما اختیار کړی دی تا ته سوال کوم چې دا مړی ژوندي که قم باذن الله صرف خوله زما ده نور به د الله په حکم باندې ژوندي کېږي نو چې څنګه خبر تو وي قم باذن الله خبر وشلېده او یو انسان ترې راووته تک تور ویښتې دي خو چې تک تور ویښتې څنګه را بهر شو د حضرت عیسی علیه السلام په مخ کې د هغه د سترګو د لاندې او د خلکو د لاندې هغه تک تور ویښته سپین شو حضرت عیسی علیه السلام ورته څوک یې وایي د نوح علیه السلام زوی سام وایي دا ویښته دي ولې تک تور دا ویښته ګوره ما ته وګوره نوح علیه السلام خو ډېر مخکې دی د ابراهیم علیه السلام نه پس دا ویښته د خلکو تورې سپینېدل شروع شو دا ویښته دا چې سپین سپین ویښته دا د ابراهیم علیه السلام نه پس ابراهیم علیه السلام په ږیره کې سپین ویښته رال رسول الله مبارک وایي نو یې الله ته وی دا څنګه چلو شو دا خو سپین شو نو الله ته وی دا څه شي دي وایي فانه نور المسلمین وایي دا د مسلمان رڼا د نور دی وایي زدنا من خدای نور یم زیات دی نو د نوح علیه السلام په وخت کې ویښته تورېدل نو سپینېدل نو نو هغه ورته دا ویښته دي ولې سپین شو ما وی جوړه قیامت دی ځکه دا په قرآن شریف کې دي یوم یجعل الولدان څه شو شیبا للسماء منفطر به د ماشوم نه به بوډا الله جوړ
ویښته به سپین شي. وی ښه دا دومره یره کې ولې؟ وی ما وی جوړه قیامت دی. وی قیامت نه دی، ته ما سره جمع دی. وی بیا به دې وژنم. وی بیا به مې وژني او که نه؟ ښه ته وی ومې وژنه وجلو ته تیار یې. خو د زنکدن هغه سخته خو به راباندې بیا نه وي. د حضرت عیسی علیه السلام ورته نه بیا به راباندې بس هغه یو ځل تېره شوې ده. وی ولې دا دې ولې تپوس وکړه؟ وی څومره وخت شوي؟ 4,000 کاله. ای وی عیسی علیه السلام د الله په ذات مې د قسمي 4,000 کاله وشو، خو نن مې دا زنکدن هغه تریخوالی په دې مری کې پروت. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. الله وی ډېر زر ورته پته ولګي. کوه چې څه کوې هغه کوه، غفلت کې اوسه. سوف تعلمون دی ثم کلا سوف تعلمون. بیا الله وی نو دا دویم ولې یادوي؟ وهه ګل حاجي صاحب یاره الله ګورې زمونږ پوره موږ ته راواښولې ده، خو موږ غافله یو. نو څوک؟ الله وی ځه دا خو د زنکدن سخته و، دې پسې یو بل دوران را روان دی، هغه به د محشر ورځ وي. الله اکبر. هغې وخت کې به تا ته پته ولګي. نن خو ته لګیا یې د دې 450 د 50 کالو زندګۍ دپاره په غفلت کې پروت یي او د ډېروالي د وجې د ځان غافل کړی دی. خو یو ورځ د قیامت را روانه ده، ما ته به ودرېږي، تا ته به هغه د قیامت د ورځې بیا پته په هغه ورځ باندې ولګي. هغه آخرت جنت او دوزخ الله نه یادوي، صرف د محشر هغه ورځ یادوي چې هغه څنګه وي. الله اکبر. الله رب العالمین په قرآن کې ځمکه به اواره کړم، بیا به دا ځمکه د تانبې شي. رسول الله و تانبه هغه دات دی چې دا تو ډېر زیات زر نیسي، نو دا ځمکه به د تانبې شي. او نور به څنګه وي؟ الله اکبر. رسول الله مبارک وی دا نور به د انسان د سر د پاسه صرف یو نیزه اوچت ولاړ. دا نور موږ نه نن څومره لرې دی؟ دا نور زموږ نه نن په کرونو کاله لرې دی، چې کرونو لکونه کاله دغه کې نو دی نور ته دا موږ نه لرې دی. او موږ یې د جون جولای اګست کې ورته کېناستي نه شو. دا به د انسان د سر د پاسه وي. او دا ځمکه به د تانبې وي. الله به جهنم راولي. وجیء یومئذ بجهنم. ځمکه به جهنم به الله راولي. قرآن شریف ته نور دا زه څه ډایجسټ نه د ناول نه یم لګیا. وجیء یومئذ بجهنم. الله وی زه به نو رسول الله مبارک تعالی صحابه وی دا جهنم به څنګه راځي؟ ترمذي شریف حدیث دی. نو رسول الله مبارک ورته وی جهنم ته به الله لګامونه اچولي. غورې دا خبره دا د ترمذي شریف حدیث دی. لګامونه به ورته الله اچولي او څومره فرشتو به را روان کړي؟ او یا زره. او هر یو لګام به دا به او یو زر را روان کړي وي، او یا زره به ورته لګامونه لګېدلي، او هر لګام به او یو زر فرشتو نیولي وي. دا رسول الله مبارک وی ګورئ. او یا زره لګامونه، هر لګام یو لګام ته به او یا زره فرشتي ولاړ، هغه به یې راټینګ کړي او جهنم به غړمبېږي. په قرآن کې الله وی دقې او یا زرو نه چې او یو زر یو لګام نیولي وي سجانه، نو ما سار حساب کتاب وکړو 4.9 کروڑ فرشتو به جهنم نیولي. او یو فرشته جبریل علیه السلام څومره دی؟ متفقات قرآن شریف کې الله وی 15 خارو جبریل صرف په یو پر کې اوچت کړو. دومره خو فرشتې دي، خو دا جهنم به لګیا دی غړمبېږي به. نو دا جهنم به منډه وي. نو د فرشتو د لاس نه به رسول الله مبارک اخلاص شي. نو الله ما یلیق بشاني څنګه چې د الله شان سره مناسب ده، صرف ستاسو د ذهن دغه دپاره ویم. او رسول الله مبارک په دې الفاظ وی الله به پې دا خپله خپه کېږي، نو دا به قدري. نو توبه شروع شي. نو توبه څنګه وي؟ الله اکبر. توبه داسې تو وي چې د انسان د وجود به ویلي کېږي. نو دا به څومره وي؟ یو ورځ به وي اسدجانه. ښځه یو ورځ موږ یو میټ نشو درېدی، یو ګنټه نشو دی په اور باندې ودرېدی. نو دا به یو ګنټه وي؟ نه. دا به یو ورځ وي؟ نه. دا به یو هفته وي؟ نه به یو هفته نه. ښځه به یو میاشت وي؟ نه. دا به یو میاشت هم نه وي. ښځه دا به یو کال به ولاړ وي؟ دا یو کال به هم نه وي. ښځه یو 1000 کاله به ولاړ وي؟ نه.
تعرج الملائکة والروح یومئذ کان مقداره 50,000 سنه. یرونو ګورې زره ته داسې لګیانې مدا قرآن دی دا چې دا جهنم یې راوستی وي او ته بربنډ ولاړې او ځمکه د تابع دا و 50,000 کاله وځي. نو دقې وخت کې به ته وې چې یومئذ ببنیه و صاحبته و اخیه و فصیلته التي لو یفتدی یومئذ ببنیه. الا وابونه دي سه مخ دي دنیا کې چې لګیا یو نو د پاره زوی د پاره خزي د پاره لور د پاره کور د پاره رور د پاره د دې د پاره کور ستاف په یو نو لیم کار کیږي ستاف په یو روټیم کار کیږي ستاف په یو کټم کار کیږي زما په یو کمره باندې کار کیږي دا نه چې ته لګیا یو دا مونږ او تاسو نه جایز او نه ناجایز نه حلال او نه حرام د څه د پاره د بچو د پاره د ښځې دپاره د لور دپاره د زوی دپاره دا چې کله را مخامخ شي د الله چې مو تا ته وي سوف تعلمون ډېر ژر به پیښ شي نو الله یود المجرم قاري صاحب وایي لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه یود المجرم دقه سړی به وي دا غفلت والا چې لو یفتدي مار الله دا پلارم والا دا مورم والا دا ښځم والا دا بچی برانه والا دا نورم والا خو ینجیه ما بچ کا بس دار سواله جهنم تو ورځو خو ما بچ یرونو دا ګوره قرآن دی قاري صاحب ناڅ صورت معارض دی لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته واخیه وفصیلته التي تؤویه دی قبیلې دپاره چې تللی ومن فی الارض جمیعا چې څه په دې دا کې دی خدای دا ټول والا خو ینجیه ما بچ کا الله وی کلا نه 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 الله وی کلا نه 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 انها لوا دا اور دی خو اور څنګه دی نزاعة للشوى الله اکبر خدای بچم کې یا الله امان را کې یا الله نزاعة للشوى د دې سر دا سرونه وهب ګل صاحب ډېره سخت دی الله وی نزاعة للشوى دا داسې اور دی چې ستا د سر دا سرمن نه راواله تر د دې خپو د وجوده پورې دا ټول وجود دا سرمن به دی لوباز نزاعة للشوى نو الله وی کا شابه کلا سوف تعلمون تا ته به ډېر زر پته ولګي تا ته به ډېر زر معلومه شي کا شابه غفلت یو سر ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین دا نن زه لګیا یم ځان ته هم لګیا یم دا یوازې تاسو ته نه زه قسم په خدای قسم مې راته په ممبر وخوړه چې زه دلته کله بیان له راځم نو زه الله ته لومبې سوال کوم چې دې قوم ته دا کمې خبرې کوم خدای اول پې ما له د عمل توفیق راکړي او په دې نیت یې کوم چې دا خبرې ما کې م راشي کلا لو تعلمون علما الله وی کاش چې تاسو ته معلومه وه او دا نن تاسو دا علما لګیا دي په دې باندې پوره یقین ساتي په دې باندې پوره یقین ساته دا به ډېره ښه وه خو نن موږ پر پوره یقین نه ساتي بس لګیا چې څه کوو هغه به کوو کېږي به وایي د آخرت نه څوک راغلي آخرت نه څوک نه راغلی او موږ ته قرآن و حدیث بالکل خبره واضحه کړه کلا لو تعلمون علم الیقین کاش چې تاسو ته پته په علم الیقین چې دا نن تاسو ته دا لګیا دي دا پوره په یقین سره راوسه کلا لو تعلمون علما لا ترون الجحیم اوس الله وی وورې دا طالبان ناست دي تیمورجان دا نور لا ترون لام د پاره د قسم دلته محذوب دی او الله وی زما د په خپل ذات قسم وي چې جهنم به راته هیم وزم به دې وته جهنم به مسلمان ته به لاقی کافر ته به لاقی وان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه څوک ټول به پې تېرېږو خو مسلمان نیک عمله چې غفلت کې نه دی پروت رسول الله مبارک وی لکه د بجلی د پلخ په تیر شي او کافر به پکې ورپوزي نو لترون الجحیم الله وی دا جهنم به راته ښیم دا اوس چې مې راته د هغې بیان وکړه لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین بیا الله وی زما دې په خپل ذات قسمي چې ښیم برته او بیا به په خپلو سترګو ویني بس بیا به د یقین راځي عین الیقین سره بیا راته بیا ښیم ور یو حق الیقین وي یو عین الیقین وي مثال بیا راته داسې ویم
دا بجلی ده دا بجلی ده اوس موږ ته دا ټیکنیشن والو دا بجلیګران وایي چې ګوره ګوتې مه واروله نیسي دي ګورې نیسي دي د هغه په دې خبره تاسو یقین کې ځان ورته نږدې کوئ خو بعضې وخت الله دې موږ ټول د داسې مرګونو نه وساتي بعضې وخت سړی بجلی نو بیا یې ګورې اوس یې عین الیقین سره خبره ولیده پته ورته ولګېږي الله وایي دقه شان ثم لترونها عین الیقین په خپلو سترګو به یې ووینئ پته به راته بیا ولګي بیا به راته پته ولګي په دې خپلو سترګو به دقه جهنم وي الله دې موږ او تاسو وساتي الله دې موږ ثم لتسألن او بیا به رانه خامخا سوال کوم یومئذ په دقې ورځ باندې عن النعیم چې څومره نعمتونه تاله ما در د دې ټولو نعمتونو تپوس به الله وایي کوم به اوس هغه پلس اوس چې څه کې هغه کوه خو زه خو به تپوس کوم اول به تپوس دا کوم چې په مخلوق کې مې انسان پیدا کړی تا هغې نعمت څه بدله ماله راوړی بیا په انسانانو کې مې مسلمان پیدا کړی بیا مې راله ښکلې مزیدار کائنات سجو نور مې درکړی د الله نعمت اوبه مې درکړي دي هوا مې درکړې وه خوراک به مې درکاو څښاک به مې درکاو هغه ټول هر څه په خپل ځای دا ښکلي وجود چې مې لاله در ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك ذلك عنه مسؤول الله وی د سترګو تپوس پم کو د غوږونو تپوس پم کو د زړه تپوس پم کو د لاسونو تپوس پم کو د خپو تپوس پم کو د پوزې تپوس پم کو د غوږونو تپوس پم کو دا مې درکړو دا نعمت څه کې دې استعمال بیا د هغې نه علاوه څومره ښکلې زندګي نه الله درکړې ده ستا په دې خپو کې نن طاقت یې پرې دا دې ګرځې پې جومات ته راغلې ډېر خلک داسې شته چې په کټ پراته دي قسم د الله په ذات قسم د الله په ذات چې په دې کلي کې یو کس مې ولیده نو ډېر لنډ ولاړ و دې جومات سره جفت ولاړ ما ته وایي حافظ صاحب دومره څوک نشته چې ما دې جومات ته در ووایي ما دې جومات ته در نن تا له خدای پاک د خپو کې طاقت ایښی نن ستا په دې لاسو کې ښکلې مزېدار طاقت دی د ډېرو خلکو ښه ښایسته مزېدار لاسونه دي دا ګزه داسې پروت دې سپېمولی هم نشي نن تا له لاس الله درکړی الله وایي د دې نعمت تپوس به زه کوم کوه چې څه کوې حتی تر دې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان د یو اونې د سوري د لاندې ودرېده د دقې سوري د نعمت تپوس به کېږي الله بیا ورته ورته نو ولې غفلت کې پروت دی الله د دې نعمتونو تپوس نن دا ډېره زیاته ګرانه ده خو الله ته اسانه ده الله ته اسانه ده نن الله رب العالمین موږ له علم الیقین راکړی اوکې په دې باندې د بیا یو څو ورځې ژوند دی دا به تیر شي الله وی ته کوم څیز غافل کړی چې زه به مال ډېر کړم مال ډېرول څه ګناه نه ده دا ګناه نه ده الله وی خو الله مه هېروه الله مال زیات پیدا کا جیداد زیات پیدا کم په حلاله طریقه بالکل جایز دی پیسې ډېرې پیدا کا په جایزه طریقه بالکل جایز دی خو چې نه تا حلال او حرام پرېښودل تا ورپسې د الله احکامات پرېښودل تا ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې پرېښودې نه مونځ شته نه اودس شته نه تلاوت شته نه جایز شته نه ناجایز شته الله وایي ډېر زر به پیښې په دې خبرو باندې تا ته به ډېره زر پته ولګي نو نور ډېره ګرانه ده او خیر ستاسو د زړه د اطمینان دپاره د دې آیات د لاندې بعضې علماو یو واقعه بیانه کړې ده بلکې د رسول الله مبارک یو حدیث یې راوړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو حضرت ابوبکر صدیق یو ځل جومات ته راغی چې جومات ته راغی نو په مانځه باندې ودرېده نو چې په مانځه باندې ودرېږي کې حضرت عمر راغی نو هغه هم په مانځه ودرېده نو ابوبکر صدیق حضرت عمر ته وایي وی څنګه راغلی وی مانځه له راغلم نه وی مانځه له نه راغلی وی ولې څنګه راغلی وی جمله ابوبکر صدیق زما د هغې مقصد په وجه تم په هغې مقصد راغلی وی او وی وږې شو
لوګه راغلی اسم نو کور کې نو ما راشه رب ته به سوالو مونځ خو به وکړم که نه حضرت عمر ورته وایي بعینه والله العظیم زما هم دقه خیال زه هم په دې نیت راغلی دا دواړه ناستې چې دی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او دا دواړه یاران چې جومات کې ولیدل نو رسول الله مبارک په مخکې نه پیښ شو وی عمره او بکر وی ولې وی تاسو هم جوړې لوګي جومات ته راوست یو که نه یا رسول الله نو نبي علیه السلام ته زم لوګي جومات ته راوست زه موږې شوی نو رسول الله مبارک ورته یې راځئ مدینه منوره کې داسې د دې بقیع لفته د یو صحابي باغ م و کور م و د هغه نوم ابن الهیثم رضی الله تعالی عنه وی راځئ ما پسې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه باغ ته ورغی او د هغې باغ چې کومه دروازه یې غوډه بوله وی السلام علیکم نو د بار نه آواز رانغی دننه نو نبی علیه السلام بیا وی السلام علیکم نو بیا آواز رانغی نو په دریم ځل بیا رسول الله مبارک السلام علیکم چې آواز راغلی رسول الله مبارک چې روان شو نو د ابن الهیثم هغه بیبي زر را منډه کړې و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وعلیکم السلام نبی علیه السلام ورته په لومبي ځل دی و یا رسول الله مبارک ستا د جانب د طرف نه دعا ومایي چې درې واړه ځله په ما دا دعا راشي السلام علیکم دا پتا د سلامتیا وي نو دا خو د رسول الله مبارک دعا ده چې د نبی علیه السلام باغ ته لاړ وی تی ملګری د څه شو وی بار ته تللی دی دیگه ابن الهیثم رضی الله تعالی عنہ چې راغی چې وی کتل چې رسول الله مبارک راغلی دی او یاران راغلی دی ډېر زیات خوشحاله شو فورا ورغی او کجوري د باغ نه روشي کولې څه پخې او څه کچه ځکه د عرب د پخوا نه دا کچه کجوري د نیم پختن دا ډېره خوښوي نو هغې ورته کېښودې او زر بیبي ته ووي هغه ورغومي څه شو چیلې یا هغه نبی علیه السلام ورته ویې ګورې بچې مه حلالوه نو داسې ښکلې مزېدار چیلې یې وله حلال او هغې وله پوخ کړه او روټۍ یې ورته پخې کړې او یخې اوبې ورته کېښودې او د یخ سوري د لاندې کېناستل قسم په خدای دا د رسول الله مبارک د خولې مبارکه وینا ده او حدیثو کې راغلی دی رسول الله مبارک د هغې غوښې نه او د هغې روټۍ نه لږ راواغېشته او عمر ته وایي دا یوسه وی فاطمه رضی الله تعالی عنها هم نن 3 ورځې شو چې وږې ده د هغې نه یوسه د هغې نه نو چې هغې نه یوړل او رسول الله مبارک کله د خوراکو په اسکا کې وکړه نو په دقې موقع رسول الله مبارک ملګرو ته وایي دا چې موږ کوم خوراک وکړه او د اسکا کوم وکړه او د دې یخ سوري د لاندې کېناست او دا یخې مو وموسکلې قسم د الله په ذات الله رب العالمین به د قیامت په ورځ د دې نعمتونو موږ نه تپوس کوي او بیا دا آیت وي دې صورت چې مې نن درته شروع کړو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم د قیامت په ورځ به الله د دې نعمتونو تپوس کوي او بکر صدیق هم په جلا شو د رسول الله مبارک د خولې وینا وه حضرت عمر هم په جلا شو یا رسول الله دا خو ډېره ګرانه ده چې د یخ سوري تپوس به الله د قیامت په ورځ زموږ نه کوي نبي علیه السلام ورته د دې یو دم دی او دا دم به قولیم راولي او فعلیم دا به راولي چې کله الله نعمت درکو نو د نعمت نه پس او خصوصا د خوراک سټاک نه پس یو خو د عام دعا ده دا موږ چې تاسو کو الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین دا دعا ده او یو بله دعا رسول الله مبارک ورته وی کله چې خوراک شروع کوئ او یو نیک عمل شروع کوئ د وړاندې د بسم الله وایې او اخره کې دا وایه چې الحمدلله الذي هو اشبعنا وانعم عليه وافضل دا دعا وایه الحمدلله الذي افضل الحمدلله الذي نه الحمد لله الذي اطعمنا د دې نه مخکې مې درته ټیک وي خو ذهن نه مې وته الحمد لله الذي هو اشبعنا موږ یې معلوم کړو وانعم عليه او موږ یې په موږ یې څومره انعام وکړو وافضل څومره ښکلي بهترین رزق یې راکړ نو چې دا دعا دې ووي نو ممکنه ده چې دا د په خولې مو ووي او په زړه دې مو وي او بیا دې دا په کردار کې م راوسته چې رب زه هر وخت شکر ادا کوم د ده په احکاماتو باندې به عمل کوو نو چې څومره نعمتونه الله درکړي د قیامت په ورځ به دې تپوس نه دا دعا وایه او په صحیح طریقه باندې وایه نو دا صورت درونو تا په دقې انداز باندې وایه الهاکم التکاثر بیا راته معنا ویما الهاکم التکاثر غفلت کې اچولی تاسو څه شي التکاثر د مال ډېروالی
حتی زرتم المقابر تر دې چې وبرسېږئ تاسو قبرونو ته زیارت به وکړئ د مقابر د قبرونو زیارت به وکړئ مړه به شئ یو ځل کوي چې غفلت کې ځان اوسېږئ کلا سوف تعلمون ډېر زر دی چې تاسو ته پته په ځنکدن کې ولګي ثم کلا سوف تعلمون بیا به ورته ډېره زر پته ولګي د محشر د ورځې او د قبر د پاسېدو د الله دربار کې د ودرېدو بیا به ورته پته ولګي کلا لو تعلمون علم الیقین کاش چې په دې خبرو تاسو یقین او علم الیقین راوسته واقعي چې دا خبرې دي دا به یې الله موږ نه تپوس کوي دا موږ څه کوو دا د ذهن کې راغلو نو کاش الله وي دا به ډېره ښه وه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم خیم برته دا جهنم برته خیم خو دا غفلت نه ځان بچ کړو خو تیر به شي او که غفلت کې د ځان نه چولو دي څیزونو کې نو وراچوم به دی ثم لترونها عین الیقین دا به خپلو سترګو باندې ویني ثم لتسألن یومئذ عن النعیم د قیامت په ورځ باندې وي زه نعمتونه په دې سوچ دا صورت وایم اورم نو ظاهره خبر د آخرت ته رجحان راشي لږ سوچ بیا کوي چې هلکه په ښو ورلم او که په بدو ورلم رب العالمین دې د دقې غفلت نه موږ او تاسو وساتي دعا وکړئ الله رب العالمین زموږ به حال راکړو لیاقت چینچے والا بیمار دی دعا درخواست کې بالکل بوتو الحمدلله رب العالمین یا الله ته زموږ د ټولو نه راضي شي زموږ ګناهونه معاف کړي خپل رحم او فضل او کرم را باندې وکړي خدایه د دې غفلت نه مو ساتې یا الله الہ العالمین د غفلت نه مو ساتې او خدایه هغه مال چې ستا د نافرمانۍ سبب جوړېږي خدایه د هغې نه مو ساتې د حلالو او د حلالو مال نه خدایه پرېمانه راکړې یا الله خو د حرامو نه موږ ټول ساتې خدایه پاکه ستا د نافرمانۍ او د غفلت نه موږ ټول خدایه په خپل حفظ امان کې محفوظ د ځنکدن سخته راته اسانه کې یا الله د محشر سخته راته اسانه کې یا الله د قبر سخته راته اسانه کې یا الله دوانو جهانو خیرم الله نصیب کې بیماران څومره دي خدای ټولو له صحت او عافیت ورکړي خصوصا زمونږ دغه لیاقت چینچے والا دا شوکت منشي دی او د مهربان دی رور دی بیمار دی زموږ د جمع کلک ملګری دی الله دې وله صحت ورکړي بل زموږ د جمع کلک ملګری دی او زه هره جمعه دعا کې یادوم او یادول یې پکار دي زموږ ایرانګل حاجي صاحب یو نیک انسان یو ښه انسان دی الله رب العالمین دې وله صحت ورکړي بل زموږ د جمع ملګری دی د حاجي دی والد صاحب عبدالرحمن میا صاحب هغه بیمار دی دعا ورته کړي الله هغه له صحت ورکړي نور ستاسو زموږ څومره بیماران دي سماله نمونه راځي څه نه راځي الله یې ټولو له صحت ورکړي څومره مردګان د اسلام وفات دي الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي قرضداران د قرض نه خلاص کړي بې اولاد اولاد ورکړي زما یو دوست دی ملګری دی څه د بچو د رشتو دپاره اراده کړې د دعا ورته وکړي چې الہ العالمین هغه له د ده د زړه د خوږېدو چې کوم کې خیر یې هغه رشتې دي وله الله ورکړي الله رب العالمین دې څومره بې واده کړو بې نکاح دی الله ولې د حیا او د عزت رشتې ورکړي الله دې د دواړو جهادو خیر نصیب کړي او د فلسطین د مسلمانانو لپاره دعا کوي الله حافظ او ناصر شي او رب العالمین مسلمانانو کې دینی غیرت راولي او دا دعا وکړي موږ هر وخت الله ته محتاج یو کو باران وی او کو نیوي موږ الله ته محتاج یو خدای پاک کو زموږ پکې خیر وینو په قدر د حاجت شین کې یا الله او الہ العالمین زمونږ پکې خیر وینو خدای پاک نور باران وکړي په قدر د حاجت شین کې خدای بیا چې کله ضرورت وي رب موږ هر وخت ته محتاج یو خدای بیا را باندې باران راوړي او موږ ټول د خپل قهر د غضب د زلزلو د سیلابونو نه محفوظ برحمتک یا ارحم الراحمین